السلام علیکم د نور پیغام چینل ته خوش آمدید. یو صحابی دی د نبی علیہ السلام مبارک د نبی علیہ السلام نے صلات حاجت اورید چې 2 رکعات نفل څوک کې الله به حاجت پوره کړي. کور ته راغی بیبي ته وی ډوډۍ راوړه، بیبي ورته وی ډوډۍ خو نشته، تا سره راوړي. لاړ او د حضور پاک د وینا مطابق په جمعات کې 2 رکعات صلات حاجت وکړو. کور ته راغی بیبي ته وی سشتا او تا سره لېږلي دي تشتور کور ته راشه او سشتا څه دي. بیا لاړ بیا 2 رکعات صلات حاجت وکړل. خدایا ستا د ښکلي پیغمبر نه مې اورېدلي دي، زم ناریم او زما ښځه او بچیم نار دي او ما له به روزي راکې. چې کور ته راغې ښځې څه شته که نشته؟ ښځه ورته وي یو تار سره وړي دي، وګوره څه دې راوړي. ښځې څه شته؟ وایي سړیه ناشنا قصه شروع ده. هغه څنګه؟ راشه وګوره میچن تاویږي او اوړه ترې رابېږي او چې د کور څونه لوښي مې ته ډک کړل. کور کې بل لوښي نشته چې د اوړو نه ډک کړم. او بله قصه ده، اور بلیږي په تنور کې، ډوډۍ پکې پورې کېږي مو رانړېږي، ټول کور مې د ډوډو ډک شو. دا د هغه 2 رکعاتو صلات حاجت برکت، د هغه یقین جوړو چې دې کې دا کمال شته. چې راغی میچنې پله ورغې ورېږه وګورم چې د غنمو دا لار ورته د کوم ځای نه را روانه ده. دا سرو زرو د چرګې هغه د هګۍ قصه ده که چرګې لاړه کړه هر څه ختم شو. زه ګورم چې دا دانې د کومې را روانې دي خو چې پله یې ګوتې یوړه جران میچن ودرېده. لاړ حضور پاک مبارک لا نبی علیہ السلام ته قصه وکړه. صاحب دا چلو نبی علیہ السلام فرمایي ګوره ستا په هغه 2 رکعاتو یقین برابر و او بیا چې میچنې پله دې ګوتې یوړې نو هغه یقین دې بل خوا لاړ چې ګورم چې دا کوم ځای نه غنم را روان دي. وی زما د قسم په هغه ذات چې زما ستا د هغه په اختیار کې ده، که د میچنې د پله د ګوتې نه وي وړې تر قیامته پورې به دا پل ګرځېده، اوړه به یې راغورځول او تنور به ډوډۍ درکولې. دا حقیقت دی. سوره یاسین عام مسلمانانو ته به یادي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د سوره یاسین تلاوت کوي الله بدله د قرآن شریف د 10 ختمو ثواب ورکي. 10 ځله چې قرآن شریف ختم کړي دا برکت دی. او چې څوک سحر وختي د سوره یاسین تلاوت کوي نو پروردگار به د دروازې حاجتونه پوره کړي. الکه غریب ما او فقیر پیسې نشته، ډوډۍ نشته. حضور پاک وی صورت واقعه چې کم دی لوستل کېږي او کم خلک یې لولي پروردگار به فقر او فاقه ختمه کړي. د قبر د عذاب نه یریږم او د قبر د تیرو نه یریږم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تبارک الذی تلاوت کوا چې څوک د سوره ملک تبارک الذی تلاوت کوي پروردگار به د قبر د عذاب نه ساتي. الکه ما ته قرآن یاد نری سوره اخلاص قل هو الله احد ټولو ته یاد دی کنه موږ کې ټول لولو. حضور پاک فرمایي چې څوک 3 کرته اولولي الله به د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکي او چې څوک 10 کرته اولولي پروردگار بوله په جنت کې یو بلډینګ یو محل جوړ کړي. حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسول اوس خو بدان لډیر محلونه جوړ کو لکه په 10 کرته محل جوړیږي ډیر به جوړ کو. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل عمره ته دومره ډیر نشي ویلی لکه څومره چې خدای سره بلډینګونه او محلونه شته. او چې یو سړی 200 کرته اولولي سوره اخلاص 200 کرته لوستل څه دونه ګرانه خبرم نه ده، ډیر زر لوستل کېږي. حاضر مسلمانان لکه لازم کې چې 200 کرته به ان شاء الله لولې کې ساسو فایده ده ورکه. بسم الله سره 200 کرته اولولې ها دا چې څومره راته ناسې چې په عمل وکې چې 200 کرته څوک سوره اخلاص قل هو سورت اولولي حضور پاک فرمایي د 50 کالو ګناه به ورته الله معاف کړي. دا د سوره اخلاص برکت. سوره فاتحه چې دا مونږ یې مانځه کې لولو حضور پاک فرمایي چې دا څوک اولولي او بزانی چوف کی او یا په اوبو یې چوف کی او هغه اوبوس کی پروردگار به د بیماری نه شفا نصیب کی، الله به جوړ کی. آیت الکرسی چې د شپې یو انسان لولي د آیت الکرسی ډېر فضیلتونه دي. یو فضیلت یې دا دی چې پروردگار به دې د شیطانانو او د پیریانو د ضرر نه محفوظ کی.
د شپې دا پیریان خورېږي او دا شیطانان بعضې بیماری ګوره د شیطان د چوکې د وجې نه پیدا کېږي. ډېرې بیماری داسې دي شیطان په انسان کې څه اثر وکړي، زخم کې وله څه څښاپ وکړي ووایي او یا څه بل څه اثر وکړي، د هغې نه دا کینسر او دا خطرناکې بیماری پیدا کېږي. آیت الکرسی چې ماسخوتن ته تلاوت کوي د شیطان او د پیریانو نه به د الله محفوظ ساتي. او بل حدیث کې پاک کې راځي چې آیت الکرسی څوک اولولي د ده او د ده د ګاونډیانو د کورونو به رب العالمین حفاظت کوي. اکثرو سره د الله مددي، نو که د دې اکثرو ریټ ټیک ده او که غلطه ده، خو چې د قرآن و سنت مخالف نه ګورئ، د قرآن و سنت مخالف د هیڅ چارې له اعتبار نشته. نو چې اکثریت یو فیصله وکړي او د قرآن و سنت مخالف نه، الله به ورسره مدد کوي، په هغې فیصله پکار ده. نو وی ته خپله رای پیش کا، که تا سره اکثریت ودرېده نو ستا په رای به عمل وکړو. وی ښه ده الله رسوله زما خو رای دا ده چې دا ټول قیدیان وجل پکار ده او داسې به یې نه وجنو چې د چا پکې خپل رشته دار دی هغه به خپل رشته دار وجني. او یې صاحب لومبی شروع به زه کوم، زما پکې ډېر خوږ ماما دی، زه به دې مړ کړم. د حضرت علي پکې رور دی عقیل، هغه به خپل رور مړ کړي. د ابوبکر صدیق پکې زوی دی، به خپل زوی مړ کړي. او د الله رسول ستا پکې یو تره دی عباس، یو دی پکې زوم دی ابوالعاص، ته به د خپل زوم او دا تره لالی. ګرانه فیصله وه. وی مونږ الله ته ښایو چې خدای مونږ ستا په لار کې او ستا په رضا کې د ماما نه او د زوم نه او د تره نه او د رور نه ورتېر. حضور پاک صحابو ته د ده رای سره څوک ملګري یې، صرف یو کس وی او زما هم دا رای ده، نور وی نه د الله رسوله داسې نه کوي، جرمانه به ترې والو پرېږدو. نو بیا رسول الله مبارک عمر ته وی عمره فیصله د ډېره زیاته سخته ده، اکثریت ته سره ملګرتیا نه کوي. نو دا قیدیانو نه بیا حضور پاک جرمانې واغېشتې او پرېښودل. نو فوراً قرآن شریف کې آیت نازل شو د فیصلې نه پس. یو ځل چې فیصله وشي بیا خو نه بدلیږي. ما کان لنبي ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض، یعنی مقصد یې دا چې دا عمر ریټ ټیک و، دا ټول د دې نه وینې تویول پکارو، دا وجل پکار. زمونږ دا طالبان دې ته موافقات عمر وایي. دی په خپله یو ځای کې وایي وافقت ربي فی ثلاث، هغه وخت کې دته درې خبرې را مخکې شوې وې، ځکه یې ثلاث ووایي چې دریو خبرو کې زما رای د الله پاک د رای سره موافق شوی دی. ما یو خبره پیش کړې ده، هغسې د الله فیصله راغلې ده. حضور پاک له راغی وي د الله رسوله د پردې حکم وکړه. مخکې د ښځه او دا پرده نه وه، مخ ستر بچا نه کو، د سر د غوږونو د مرۍ د سټ د لاسونو د لیچو او لاندې د خپو د دې ګیټو د دې پنډو د کونډۍ نه لاندې دا به یو بل ته ښکارېدل، پروا به نه وه. خلک به یو بل کره کورونو ته تلل لکه اوس چې دا نږدې رشتهداران یو بل کره ځي، یا دا بعضې ګاونډیان یو بل کره ځي، یو بل نه ستر باک نه کوي. دقسې مخکې دا ستر د دغې دی د دغه څیزونو د پردې حکم نو. نو خلق به یو بل کره تلل، نبی علیہ السلام کره به هم صحابه تلل راتلل. نو حضرت عمر وی د الله رسوله هر قسمه خلق ستا کور ته راځي، منافقین هم راځي او نیکان هم راځي. منافقین اسې نه چې په بد نظر ګوري. نو مهرباني وکړو د پردې حکم وکړه دې خلقو ته. رسول الله مبارک او فرمایل چې ما ته د الله را طرف نه حکم نه شوی، نو زه خو فیصله نشم کولی. الله پاک بیا سموده پس چې څنګه د عمر رای وه اقسې حکم نازل کړ، باس پرده لازمه شو. او الله پاک داسې حکم را نازل کو چې بیا صحابیاتو به د دې نه مخکې چې بار بچه تتلی پړونه به یې په سره یا پړونه به یې نو، فوراً یې د پړونو د پلسکو نه ځان له لوپټې جوړې کړې او بیا به یې لوپټې په سرولې، لوپټه کې سر او مرۍ او سټ او دا څیزونه دا پکې پټ شي. دا دویمه خبره شو. عمره کې رسول الله مبارک ته حضرت عمر وی
وی چې مونږ طواف وکړو دې صحابو ته ووایه دا مقام ابراهیم ډېر برکتي ځای دی هلته د ابراهیم علیه السلام هغه کاڼی پروت دی چې هغه بیت الله جوړو او د هغه د خپو د دې ګوتې د بند دومره نښې دي پکې د دواړو خپو نو دې ملګرو ته حکم وکړه چې دلته یو 2 رکعته نفل کوي عمره زه خو د ځانه نشم کول د الله حکم نشته اقسې لږ ساعت پس جبریل آیت راوړه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی چې مقام ابراهیم سره 2 رکعته مونځ کوئ دا دریم عبدالله ابن ابی چې کله مردار شو مړ شو د ټولو منافقینو مشر و سردارو عبدالله ابن ابی مونځ به یې کو د حضور پاک سره جهادونو لم تللی دی باقاعده په جهاد کې شرکت کړی دی لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل خو هلته هم د خولې نه ګډې وډې ایستې دي جومات کې به کېناستېده د حضور پاک سره په مشورو کې به ناستو د احد متعلق چې مشوره کېده دا سپیره پکې ناست لیکن دړنې حضور پاک نو منلې اوس هم ډېر خلک داسې وي د ملایانو لاسونه هم ښکلی تقریر ته هم کښېني خبرې ته هم کښېني خو پړه کې د دغه مولا عزت هم نشي برداشت کول دا بس یو فطرت دی دا د منافقت فطرت دی جمعات کې به امام پسې مونځ مو کې 5 وخته امام یې دی مونځ به ورپسې وکړي شاته به ورپسې خبرې هم کوي هلکه چې دا اهل نه دی او دا ذلیله دی او سپک دی نو بیا دا مونځ ورپسې ولې د دې وجې نه زمونږ فقهاو لیکلي دي بعضې نسبونه دي او بعضې قصبونه دي چې وی دا خلک امامان مه جوړوئ د هغې وجه سره د هغې وجه داره چې ستا په نظر کې دې سپک را نشي امام ته به په سپک نظر نه ګورئ تا ته دې د پیغمبر په مصطلح ولاړ دی او د هغه د برکت نه ستا مونځ یو په 20 شو که د امامتي نه وه کړې تا به ځان له مونځ کو یو په یو به او رده په برکت ستا مونځ یو 20 توله ورسېد ترجمه به هم ته کوي د قرآن شریف بار به ورپسې خبرې هم کوي هلکه ظالمه دا خو ستا استاذ شو بیان به موري په جنازه کې پروغ او په صلح کې او په جمعه کې نو چې بیان دی واورېده نو خو دین خبرې دې زده کړې نو استاذ دی شو نو چې استاذ ټول زما شاګردان یې ځکه زه د دین خبرې درته کوم او هغه تاسو اورئ دې ته شاګردي وایي صحابه به هم دقسې د حضور پاک نه د دین خبرې اورېدې او به یې یادولې پیغمبر علیه السلام ته خو بخاري شریف مخکې نه پروت او نه د قرآن شریف تفسیر ورته مخکې پروت و چې د هغې نه به دقسې په منبر به ناست یا صحابو سره په مجلس کې ناست او د دین خبرې به یې کولې هغه به ته صحابو زده کولې د ټولو استاد دی انما بعثت معلما وایي زه ستاسو استاد دی خلق بخپل کار کوي خو د خپلو مقتدیانو ته او تاسو شاګردانو ته وایم او چې څوک مې بیان اوري هغې ته وایم چې کم امام پسې منځ کې هغه پسې سپکه به نه وي بد به نه وي چې د چا بیان او تقریر اوري نو هغه پسې سپکه به نه وي او بد به ورپسې نه وي دا ګناه دا د منافق نښه ده او خدای دې د نفاق نه وساتي نو عبدالله ابن ابی دړه نه حضور پاک نو منلې نو چې کله دې مړ کېده نو وصیت یې وکړه خپل زوی ته د زوی نوم یې عبدالله او د هغه وایي چې زه مړ شم نو بچې 2 کاره مه کوې یو به د رسول الله مبارک کمیس راوړې او هغه به ما ته اچوې کفن کې خلک دا ناګنډلې کمیس اچوي ماله به دا ګنډلې کمیس د رسول الله مبارک راوړې او ما ته به اچوې او بل دا مهرباني وکړه که چې حضور پاک ته راوسته او په ما جنازه وکړه یعنی دونه پیغمبر مانو دا هغه د برکت کمیس که په دې خدای خلاص کړه خو دړنه د حضور پاک مشري نه ومنل چې کله به مقراله نو د مسلمان خلاف بیا اوټ استعمال کړی دی چې کله مقر راغلی ده نو د مسلمان خلاف بیا د خولې نه ګندونه ایستي چې مړ شو نو زوی راغی نبی علیه السلام له وی د الله رسول زما پلار مړ شو او دا 2 وصیت یې کړي دي زر نبی علیه السلام لاړ او خپل کمیس یې راواغشوې دا واخله او شا به دا ورته واچوه او زه جنازې له درځم چاته تپوس کوي د الله رسول کمیس دی ولې ورکا وی زما کمیس دله اس فایده نه ورکوي
مسلمان له برکت فایده ورکوي کافر له نه ورکوي دی کافر دی کافر مړ دی نو زما کمیس هېڅ فایده نه ورکوي خو د ده په ما یو بدل یو احسان و د هغې بدل مې وله خلاص کړ کله چې زما تره عباس د بدر په جنگ کې نیولی شوی نو د هغه کمیس نو هغه د ده قد برابر و د ده کمیس په هغه پوره کېده د بل چا نه پوره کېده نو دی عبدالله ابن ابی زما تره له کمیس عباس ته ورکړی نو ما وله هغه بدل خلاص کړ نور کافر له زما کمیس